یوه پوسته چپوت شوه نیسه بله مولوي صاحب اوله مولوي صاحب موږ هم هندوانې موږ د خرو غوښې نه خورو د پاکستاني درته یادومه مولوي صاحب اوله مولوي صاحب خرچه پې نه راځي اوله مولوي صاحب و د غوا بچیه من پیسله ولي دا چې په ګرمه کې راشي نو دا کوي بیا تباهي صاحب موږ مه وله مولوي صاحب و قرضای به د دنیا نه لاړ شو خبره ونه منې د مودي صاحب موږ مه وله مولوي صاحب یلکه مودي بچی د ګاندي او شهباز شریفه په سړک کې د سورې وشه سورې داسې نخرې مو شروع کړي دي ملا صاحب ناست دی او تاسو یو بل ته ټپي او سندرې وې سم د سړي زامن شي داسې حالات مو شروع کړي دي یلکه ټرمپه منافقه ته خو په دنیا کې صلح راولي امن راولي پیس راولي پیس نو دغه په افغانانو په موږ باندې حمله کړې ده او زموږ نواج نوجوانان دي او که ځوانان دي او که ګلخانان دي ټول یې راته چکني کړي چې په بارډر کې پراته دي خیر دی د دې نه موږ خلاص که که نه و منافقه ټرمپ و دا چې وی شهباز شریفه په خېټه کې د چینجي وشه چینجي زه خو به سمدي ته تیار یم چې جنګونه واچوم او بیت یې خلاص کړم چې دغه دنیا والا ماته نوبل پرایز دی او که سوډل پرایز دی چې دنیا والا و چې ټرمپ ډېر ښه سړی دی نو دا جنګونه خو زه خلاصوم ته بېغمه شه و شهباز شریفه او خبره واوره مولوي صاحب دغه مه کوه که نه خیر جنګونه بس کوي او مه وله مولوي صاحب و ټرمپه منافقه شیطانه موږ خو جنګونه نه کوو خو دغه د ستا دا شیطانان بچي دي زموږ په کابل باندې حمله کړې وه زموږ په کور باندې نو بیا خو موږ هم افغانان یو که نه خپله بدله چاته نه پرېږدو نو شته مو ورته دا ګلخانان او نوجوانان او ځوانان چکني کړو کباب مو کړو اچار مو کړو او ورته اوس په بارډر کې پراته دي نو ته هم تا هم د خیره سره بیان ورکړی ورو چې باګرام راکړه نو غره دې به نه ولي په خپل ځای کښېنه کنې په دې امریکا کې به دې چکني کړمې و ما خوښې بد کړي دي چې ما ویلې چې ما ته باګرام راکړي او اګام راکړي هېڅ مې نه دي په کار تاسو پوه شئ او دا پاکستاني پوه شي جنګ وکړئ جنګ ډېر ښه شی دی ښه چې چا د خیر سره میدان وګټو هغه به د خیر سره بیا په کاغذي باندې حکومت کوي نو په دې جنګونو کې ډېرې ګټې دي ښه و که څنګه مودي بچی د ګاندي یره ټرمپه بل ورته خو تا زموږ نه خلاص کړو او ته دې جنګونه مه کوئ جنګ ښه شی نه دی تا ته یې جړل او تا زموږ د جنګ خلاص کړو د هغې خبرې ارمان اوس هم راځي چې کس کې مې اوسه پورې جنګ کړی ولو خو ته هم د خیره سره شهباز شریفه د موټو جارې ته ولیدلې د موټو جارې ته د افغانان به دې اخره خاتمه کوي و دا څه وې 58 رانوشتي متتي صاحب او موږ مه وله مولوي صاحب دنیا به رانه پاتې شي زموږ د قرض به څوک ورکوي صاحب موږ مه وله مولوي صاحب او تا ته به یم خیر دی موږ مه وله مولوي صاحب که نه